د اغزن تار تر شا خلک په کتارونو کې ولاړ دي. په دې ډله کې 2 کسانو دا چانس لاره چې له بانکه یو مقدار پیسې راوباسي. دغه افغانان د شپې په 3 بجې دلته راغلي چې نوبت ترلاسه کړي. که یې بخت یاري وکړه نو پر دې به وتوانیږي چې په بانک کې له خپلو پیسو څخه 100,000 افغانۍ ترلاسه کړي. په باندنیو هیوادونو کې د افغانستان د شتمنیو په کنګل کېدو سره طالبانو بانکي سیستم فلج کړ څو په دې سره له هیواد څخه د پیسو د وتلو مخه ونیسي. په دې سره هغوی ټول اقتصاد هم درولی دی. زه خپل معاش ته په تمه یم، د راتلونکي په هکله نه پوهیږم. په افغانستان کې هر څوک خفه دي، هیڅوک ښه نه دي او وضعیت ورځ تر بلې خراب دی. هیڅوک د اوس لپاره د هغوی د ننګولو هڅه نه کوي، خو د افغانستان نوي طالب واکمنان پر دې بشپړه توګه پوهیږي چې ترنګلتیا مخ په ډېرېدو ده، ځکه چې د عادي افغانانو نغدي زیرمې په خلاصېدو دي او نوې دندې ورته رسېدل کابو ناشوني ښکاري. دا سوداګر وایي چې له اونیو راهیسې هیڅ کار نه دی کړی. که وضع بدتره شي ښایي له لوږې ومرو یا ځان غرغره کړو. هره ورځ چې کور ته ولاړ شم ورکۍ مې راته وایي چې پلارجانه څه دې راوړي. حیران پاتې یم چې څه وکړم. که غلا وکړې نیول کېږي، لاس دې پرې کېږي. په داسې یو هیواد کې چې د لومړۍ اړتیاو له کوړو څخه نیولې تر وریجې پورې ټولې له بهر څخه راواردېږي، د بانکونو بندېدل او د نغدي پیسو محدودیت د توکو د بیو د لوړېدو او کمښت سبب ګرځي. دا دکاندار وایي چې د خوراکي توکو بیې د تېرې میاشتې په پرتله 50% لوړې شوي. مخکې به یو سیر بوره اخیسته، یو بوجۍ اوړه به یې رانیول، یو غټ بوتل غوړي به یې رانیول. مخکې چې به چا 15 لیتره غوړي اخیستل اوس 1 لیتر اخلي، چا چې به 1 لیتر اخیستل اوس پاکټي اخلي. په دې اندازه د خلکو وضعیت خراب دی. دغه دکاندار وایي چې ورځنی عاید یې 3/4 برخه راکم شوی او که چیرې چارې زر بدلون ونه مومي، هغه د خپل دکان د بندولو پلان لري. د هغه په خبره د دکان ته څیرمه کلچه فروش خپل دکان تړلی او د یوه ښه ژوند په لټه د اروپا په لور تللی. د توکو د بیو د لوړېدو او بیکارۍ له کبله د کابل ډیر اوسیدونکي د خپل کور سامانونه پلوري تر څو ځان ته یوه مړۍ خواړه برابر کړي. دا چاره یوازې د هغو په اصطلاح د بختورو کسانو لپاره ده چې ویزې لري او له هیوادو د وتلو په تمه دي. خو د یو لوی اکثریت لپاره دا چاره متفاوته ده چې بل هیڅ کوم پلان په مخ کې نه لري.